فراغت چې دی بلکې د نن فراغت د نهمې دورې فراغت دی تقریبا د اوس 2 د فراغت ورځ ده د درس او دلته د تعلیم د لپاره د خلکو ته د مجاهدینو ته او دغه د نن فارغینو ته د استادانو د خوا څخه دا ویل سوي دي چې تاسو د خلکو سره هغه څه وکړئ چې هغه زموږ هدف دی. زموږ هدف دا دی چې خپل ملت خوشحاله وساتو. دا مو وظیفه ده، دا مو البته مسؤلیت دی د ټولو. نو بیا مو ضمناً او خپلو شاګردانو ته او خپلو سربازانو ته په بار بار دا توصیه ده چې باید د ولس سره هغه څه وکړي چې زموږ ولس یې مستحق حوالا کدوم مورد شکایت به شما رسیده در ولایت که از ساعت شهر شکایت داشته باشند یا برخورد درست نشده باشه؟ الحمدلله کوم مجاهدین چې دا اوس پر کومو چکبینو ولاړ دي او یا کوم د ملت سره لاس پیوان دي، دا ټول هغه مجاهدین دي چې په دې روزنتون کې روزل شوي دي او د ملت په حق خدمت کوي او د هغه رقم نظام ته به څنګه خدمت کوي او ملت ته به څنګه خدمت کوي. دا هره اداره او چې دلته هغه باقاعده شرعي اصول لري چې کم شرعي اصل په لاس باندې درکړل شو، کم قوانین شرعي ستاسې په لاس باندې درکړل شوه، هغه چې د امیر د خوا څخه درته وویل شوه چې دا لایحه ده، په دې باندې به عمل کوئ. دغه څخه به یو ثانیه قدر آفت نه ده. دا د پولیسو وظیفه ده د شریعت په نوړا کې چې نوړا کې به د شریعت دوی څنګه رقم خپل وظیفه انجاموي، هغه دغه ده چې د عمراو د طرفه سره چې کومه لایحه ورته ته درکړه شوه، کوم اصل درکړه شو، د دې اصل څخه به نه دا ستا وظیفه ده. د علماو په شان کې چې یو عالم 10 کاله 15 کاله هر څومره وخت په مدرسه کې تیر کړي، نو دا یو مشهوره خبره ده چې دا پلانی عالم فارغ شو. دې کې به استادانو موږ ته په توصیه کې دا ویله چې تاسې فارغ نه یاست، تاسې اصل کې ور فارغ یاست. یو فارغ وي یو ور فارغ وي. دا کوم ورونه چې نن د دې ځای څخه فارغېږي دا فارغ نه دي، دا و جامعې ته ور فارغ دي، و جامعې ته فارغ شي، د جامعې به دوی خدمت کوي و ملت ته به خدمت، د خپل ملت د مرتبې سره د لوړې درجې سره علما مجاهدین عمرا ملت کې دننه حاجیان سپینګري دا به ټول پیژني. هر چا سره به په هغه مرتبه کې وخت کې راځي. د عالم به ځان ته قدر لري، د حاجي به ځان ته قدر لري، د شهید د کورنۍ به ځان ته قدر لري، د ستړي کسانو به ځان ته قدر لري، د عام ملت به ځان ته قدر لري. دا هر شی ځان ته مرتبه لري. هر څوک په خپله مرتبه کې وپېژنه چې دا مرتبه ده، په دې مرتبه کې به زه د ده سره وخت د نظام جوړتیا عام طور مشهور دا خبره هر کتاب د فقه راواخې چې یو وطن عن وطن ونیول شي، یعنی یو وطن قهرن ونیول شي، یو وطن غلبتن ونیول شي، یو وطن په جهاد او په توره باندې ونیول شي. د هغه وطن لکه څنګه رقم چې مخکې مثلا د جهاد فرضیت پر دې خلکو باندې وو، ساتنه یې په داسې رقم باندې فرض ده لکه هغه چې مې درته وویل چې جهاد په 4,500 یا 440 آیاته باندې مولانا مسعود اظهر صاحب لیکلي چې د دې فرضیت شته. په دغسې رقم باندې پر دې خلکو باندې د نظام ساتنه چې دا پخواری نظام راغلی وي، ساتنه یې داسې باندې فرض شوه. دا تقریبا اوائل د جهاد مرڅو کسان د حقانی مدرسې څخه فارغ شو. په دې کې یو مولوي صاحب پرلاري شهید شو، شهید مولوي حنان صاحب د کندهار به مشهور شخصیت تېر شوی دی، د هغه سره وخت نوبت ته پاته شو، هلته شهید شو. دوه مولوي صاحبان نور هم په هغه وخت کې ورسره وه، یو پشکې زخمي شو، بل دغسې جوړ ووتی. زه رالم خپل کلي ته مدرسه مې جوړه کړې،
زموږ کلی مشهور کلی دی سپین څا ورته وایي په ګلران کې داسې شهرت لري دی هغه دوه مولوي صاحبان چې ژوندي پاته سوه خو موږ د ډېر وخت سره پېژندل د ډېر وخت سره وو بیا په دیو کې د فاریاب والي سو بیا شهید عبدالحمید اخندزاده ډېر کسان دي انشاءالله په دې مجلس کې پېژني هغه راغلی په یو واسطه په یو ډېر تکلیف باندې زموږ کلي ته یې ځان راورسوی زما مدرسې ته راغلی زما او د ده ډېرو خصوصي مجلس سره درلودی نو ما ته یې ویلی چې وخت خو د دې نه دی چې تا طالبان پر ځان ورټول کړي درسونه کوي او موږ ستاسې خبره چې د افغاني څخه فارغ شوي دا یي چې موږ په نظام کې خدمت کوو موږ په جهاد خیر خو په هر حال هغه ما او ده سره حل نو بیا ما پوښتنه دا ځینې وکړه چې دا ملګري چې مثلا په دا یو کال دوه کاله کې پلاني وخت کې دا ملګري پلاني وخت کې دا اوس څوک شته ول چې شر وټاکل شي بیا په بل کال کې هغه مسؤلین موږ نه پیدا کولی شو چې شر مسؤل وټاکل شي په بل کال کې بیا دا مسؤل موږ نه پیدا کولی شو بیا دا شهید شوی دا ډېر نادر پاتېږي چې مثلا څوک مسؤل دي دا بل کال ته پاتې شي بیا دا مسؤلین موږ شهید شي نو یو نظام چې په داسې تکلیف باندې راغلی وي په داسې خوارۍ باندې راغلی وي د دې ساتنه پر موږ ټولو باندې فرض ده ګیله میله به څوک نه کوي کله کله یو سړي ته بس ګیله پوي داسې زما دا ګیله دا د ګیلې ځای نه دی چې جارو په لاس درکوئ چې دا ځګۍ جارو کوه دا در باندې فرض ده دا به جارو کوې که درته ویل په فلاني ځای کې به هلته ته پیردار جوړېږي دا در باندې فرض ده هلته به ته څوک کېږي پیردار جوړېږي که درته ویل فلاني ځای کې به ته په معسکر کې ځان فارغه کوې دا در باندې فرض ده هلته به ځان فارغه کوې که درته ویل فلاني ځای کې به تا ته زه غټه وظیفه درکوم دا در باندې فرض ده دا به کوې دا د امیر اطاعت دی دا به خامخا اطاعت المسلمین لامر امیر المؤمنین یا امیر المسلمین په نام باندې رساله ما جوړه کړې ته اوس پرې راوتلې نه ده بیا به انشاءالله دا تاسو وګورئ خو په هر حال خبره مې دې کې ده یوه بله داسې دردونکې خبره تقریبا د ډېر وخت څخه یو ځای مجاهدین ناست دي عکاسي یې کړې بیا چې څو وخت تېر شي د مجاهدین ټوټل 12 نفر یو په دوی کې شهید شوی دی هلته طالبان دا چمچ دی په ټلیفون باندې هغه دغه داسې ورته راوي چې دا پلانی شي بیا څه وخت تېر شي بل په دوی کې شهید شوی دی او دا مجاهدین د یوې دلګۍ کسان دي د یوې دلګۍ 12 نفره داسې نه چې دلګۍ هم دغه وقف ته دلګۍ وه خو دغه 12 نفره په یو ځای کې داسې کښېنستلي دي په یو محفل دی هر شی چې دی او د دې اکثر هم زه پېژنم او پرون کې هغه عکس د یو چا سره دی ماته داسې وښوی چې په هغه کې 12 نفره د سره څخه دوی په دې مجلس کې ناست دي 9 کسان پکې شهیدان شوي 15 یې اوس د یوې دلګۍ څخه چې 12 کسان یو امیر واستوي چې تاسې فلاني ځای ته ورسئ بیا په مرور د زمان په 4 کاله یا 5 کاله باندې په دې 12 کې اکثر شهیدانېږي اقل یې پاتې نو دا نظام په داسې خوارۍ باندې او دا مې درته وویله چې تنها زموږ د دې شخص داسې نه دی چې تنها و تنها بس خاص د افرادو شهادت دی یا د امیر المؤمنین څخه چې ونشي بیا راځه تر یو فرد بیا راځه تر والي پورې بیا راځه تر حلقې پورې دا ټول شهیدان موږ لرو د خلکو خبرې کله کله یو څوک داسې وایي چې وایي څوک ته وایي د افراد شهیدانېږي د افراد شهیدانېدل دا تاسو ته بالمشاهده ثابته شوې زموږ امیر المؤمنین په شهادت رسېدلی زموږ د حلقې مشر په شهادت رسېدلی زموږ والي په شهادت رسېدلی دا ټول په سترګو لیدلې خبره ده زموږ افراد په شهادت رسېدلي نو د نظام راتګ تر دغه حده پورې دا د دې ټولو په اجتماع باندې راغلی دا د امیر په امر باندې
او دغه رنګه د امیر په جنگ باندې دغه رنګه د امیر په مبارزې باندې دغه رنګه د دې کشر مجاهد په مبارزې تر دغه حال را رسېدلی نن یې ماوتا ته دا نظام په لاس باندې جوړ را کړی دی د هغه سب کسان چې دوه ملګري به په یو موټرسایکل باندې وه شریکۍ به یې کولې یو وسته یو پکې شهید شوی چې لس به په یو ځای کې وه پنځه شهیدان سوي پنځه یې پاتې دي د پنځو ملګرو په لاس یې نن دا نظام ورکړی نو د دې پنځو ملګرو دپاره دا فرض ده د نظام ساتنه دغسې رقم چې د عام خلکو ته د امیر د طرفه دا وویل شي چې زموږ په نظام کې به راځئ زموږ سره به خدمت کوئ پر دې عام خلکو باندې دا فرض ده چې کوي د یو وطن امیر د یو علاقې امیر د یو مملکت امیر چې یو مشهور عالم علامه النسفي رحمت الله علیه رضی مختار نقل دغه څخه کړی دی چې یو مشهور عالم ووایي چې دا زموږ امیر المؤمنین دی څوک چې مخالفت کوي دغه قتل واجب نو زموږ دپاره امیر المؤمنین ټاکل سوی دی د کلو څخه د امیر المؤمنین پر هر فرد باندې څوک ته اطاعت واجب دغه رنګه چې امیر المؤمنین کم څوک ټاکلی وي که څوک د والي په صفت ټاکلی که څوک د قمندان په صفت ټاکلی که څوک د وزیر په صفت ټاکلی د دې هر یو اطاعت پر موږ باندې فرض دی واجب دی خامخا باندې څوک به دا نه وایي چې پر ما باندې اطاعت د امیر المؤمنین فرض دی زما د دلګۍ مشر مثلا د پوستي د مشر د کنډک د مشر د لیوې د مشر د کلوردو د مشر د ولایت د مشر د بل د مشر دا نه پر ما باندې دی فرض یا د دې هر فرد پر دا مسله موږ لرو علامه قرطبي په دې برابر باندې لیکلی دی وایي د امیر چې څوک ټاکلی کوم ځای کې امیر د هغه امر دغسې رقم واجب دی لکه د امیر المؤمنین امر چې واجب دی نو زما د دې ملګرو څخه چې نن فارغه کېږي دا یو درخواست چې په کم شک کې تاسې ځئ و هر چا ته چې ورځئ د هغه امر پر تاسې باندې داسې فرض دی لکه د خدای امر چې در باندې فرض دی د هغه امر پر تاسې باندې داسې فرض دی لکه دا پنځه وخته لمونځ د هغه امر پر تاسې باندې داسې فرض دی لکه روژه چې نیسئ نو چې داسې در باندې فرض کړو نو د خپل امیر په اطاعت کې ولاړ شئ که څه هم مثلا هغه د یوې پوستې مشر که څه هم هغه د یو کنډک مشر که څه هم هغه د یو لیوې مشر په داسې رقم باندې پر تاسې باندې اطاعت د دې امیر فرض دی په داسې رقم باندې به تاسې د هغه اطاعت کوئ نور زه خپلو خبرو ته اختتام ورکوم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین وظایف څخه فارغ شوي دي او کوم علما چې دلته تشریف لري کوم زموږ د هرات عمرا چې دلته تشریف لري السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم. محترمين راغلو بالمنوع استاذانو شيخ نظامو اول تقولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوام قدم کې د الله پاک شکریا ادا کوو چې موږ وتوانېدلو چې دا دوره د 2 میاشتو لپاره موږ شروع کړې وه چې الحمدلله نن په عافیت باندې او په یو ښه ازادانه فضا کې الحمدلله خپل دوره پای ته رسوو. د الله پاک شکریا ادا کوو بار بار چې موږ ته دوام راکوي او په دې باندې د الله پاک شکریا ادا کوو چې زموږ مشران او زموږ شیخ نظام موږ سره په څنګ کې ولاړ دي. نن مو د فراغت ورځ ده د مجاهدینو چې 630 کسان نن فارغ کېږي. د هغه جملې څخه د هرات څخه 222 تنه سربازان فارغ کېږي او د فراه څخه 19 تنه سربازان فارغ کېږي.
د بالغت څخه 119 کسان مجاهدین ورنه فارغ کېږي د سربازۍ څخه او د غور ولایت مجاهدین 94 کسان د سربازۍ څخه فارغ کېږي او 114 کسان د کنډکي 05 احزاب څخه چې ساتنمنان ورونه دي نن فارغ کېږي الحمدلله چې موږ نن دغه 420 کسان په د 2 میاشتو دورې څخه نن په صحیح و سلامتیا او عافیت سره نن فارغ کېږي. مجاهدین عزیز امروز ما 630 نفر فارغین داریم از جمله فارغین 322 نفر از هرات از جمله سربازا هستند که فارغ میشه از فرار 97 نفر و از غور 117 نفر بالباس 117 نفر و از غور 94 نفر و از کندک 05 احزاب که 113 نفر از سلطنانه هست امروز فارغ میشه که مهمان شما تعداد که فارغ میشه شما خود شما مشاهده میکنید و در آخر ما کلام نداریم انشاءالله انتظار میکشیم که مهمانای کامی داریم انشاءالله برای ما موضوعات که دارم مطالعه و شریک کنیم خدا شما خیر بده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. مرکزی تعلیم بود جای هر متن بود مرکزی تعلیم بود جای هر متن بود معسکر ای معسکر جای عابدین بود معسکر ای معسکر جای عابدین بود در مسیر صحابه روان عاشقانه در مسیر صحابه روان عاشقانه در راهی جهادی حق هستی ما جاویدانه در راهی جهادی حق هستی ما جاویدانه استادان معسکر شیردلانی پرهنر استادان معسکر شیردلانی پرهنر مشقت های کثیر را نمودن میسر مشقت های کثیر را نمودن میسر حی علی الاعداد 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 مرکزی تعلیم بود جای هر متن بود مرکزی تعلیم بود جای هر متن بود معسکر
معسكري معسكر جای عابدین بود معسكري معسكر جای عابدین بود تعلیم قدم مشگویان استادانی مهربان تعلیم قدم مشگویان استادانی مهربان در این تمن در روان همراهی مجاهدان در این تمن در روان همراهی مجاهدان حی علی العداد 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 مرکزی تعلیم بود جای هر متن بود مرکزی تعلیم بود جای هر متن بود معسكري معسكر جای عابدین بود معسكري معسكر جای عابدین بود آمادگی برای فتح بیت فلسطین آمادگی برای فتح بیت فلسطین آزادی اهلی او باشد ارمانی دیرین آزادی اهلی او باشد ارمانی دیرین مرکزی تعلیم بود جای هر متن بود معسكري معسكر جای عابدین بود دافعان نظامی کاروانان جهادی دافعان نظامی کاروانان جهادی طالبان مدرسه هستند بر ملت حامی طالبان مدرسه هستند بر ملت حامی استادان معسكر شیردلان پرهنر استادان معسكر شیردلان پرهنر مشقت های کثیر را نمودن میسر مشقت های کثیر را نمودن میسر حی علی الاعداد 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 مطیعان امر حق جان نثاران مطلق مطیعان امر حق جان نثاران مطلق معسكر جایگاهی طالبانی هر سبق معسكر جایگاهی طالبانی هر سبق مرکزی تعلیم بود جای هر متن بود معسكري معسكر جای عابدین بود معسكري معسكر جای عابدین بود حی علی الاعداد 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 بسم الله الرحمن الرحيم بخلا او رنگین یو دی سنبال شي دا وطن دی د آباد نړۍ سیال شي بیا دی نلویږي د نور خلکو لاسته قیامت دی پکی پات استقلال شي فمثال د جنت ختج لوی دجزي ټول یو لاس له جنوبه
دښمن دې په دواړو سترګو ړوند شي هر دښمن دې ذلیل او په زوال شي خړې دښتې او دنګ غرونه دې زرغون شي په نړۍ کې دې د حسن یو مثال شي د محبت وطن دې ورته شي جنت ته برخمن دې د جنت له هر جمال شي ټول سره واځي د ذکر دی یو څوک دی چې ذکر د نام هر ځای کې وشي نو ټوله د ناروای صلی الله علیه نزول د رحمتونو له رحمان مستحضر شي چې ټول په بدر ګوای صلی الله علیه یو څوک دی چې ذکر د نام هر ځای کې وشي نو ټوله د ناروای صلی الله علیه نزول د رحمتونو له رحمان مستحضر شي چې ټول په بدر ګوای صلی الله علیه په زور سره وایي په زړه کې بدل مینا د محمد ورسره وي په زړه کې بدل مینا د محمد ورسره وي چې څوک د کلمه وایي صلی الله علیه چې څوک د کلمه وایي صلی الله علیه چې ټول په بدر ګوایي صلی الله علیه یو څوک دی چې ذکر د نام هر ځای کې وشي نو ټوله د ناروای صلی الله علیه نزول د رحمتونو له رحمان مستحضر شي چې ټول په بدر ګوای صلی الله علیه چې ټول په بدر ګوای صلی الله علیه د نوم په یادونه یې په خوله او زړه جاري د نوم په یادونه یې په خوله او زړه جاري څوک پټ او څوک ښکاره وایي صلی الله علیه څوک پټ او څوک ښکاره وایي صلی الله علیه چې ټول په بدر ګوایي صلی الله علیه یو څوک دی چې ذکر د نام هر ځای کې وشي نو ټوله د ناروای صلی الله علیه نزول د رحمتونو له رحمان مستحضر شي چې ټول په بدر ګوای صلی الله علیه لستلی به خدای له خپل رحمت برخمن کړي لستلی به خدای له خپل رحمت برخمن کړي چې څوک یوه پیروای صلی الله علیه چې څوک یوه پیروای صلی الله علیه چې ټول په بدر ګوای صلی الله علیه یو څوک دی چې ذکر د نام هر ځای کې وشي نو ټوله د ناروای صلی الله علیه نزول د رحمتونو له رحمان مستحضر شي چې ټول په بدر ګوای صلی الله علیه عابد او معبود دواړه بلا کیف او بالکیف عابد او معبود دواړه بلا کیف او بالکیف صلاة سلام موای صلی الله علیه صلاة سلام موای صلی الله علیه چې ټول
د نام هر ځای کې وشي نو ټوله د ناروای صلی الله علیه نزول د رحمتونو له رحمان مستحضر شي چې ټول په بدر کوي صلی الله علیه طالب کریم الله مجلس د ذکر څومره خوند کړي طالب کریم الله مجلس د ذکر څومره خوند کړي چې ټوله مجموعه وایي صلی الله علیه چې ټوله مجموعه وایي صلی الله علیه چې ټول په بدر کوي صلی الله علیه یو څوک دی چې ذکر د نام هر ځای کې وشي نو ټوله د ناروای صلی الله علیه نزول د رحمتونو له رحمان مستحضر شي چې ټول په بدر کوي صلی الله علیه نزول د رحمتونو له رحمان مستحضر شي چې ټول په بدر کوي صلی الله علیه چې ټول په بدر کوي صلی الله علیه چې ټول په